سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. نن غواړو چې دا د افغان مهاجرینو چې کوم مشکلات دي په دې باندې وغږیږو. خو لومړی کې دا ویل غواړم یو ملګری چې هغه له وکیلانو سره ناسته ولاړه لري، د شارپ UNHCR او IOM وکیلان، یو ښه خبره یې وکړله د POR کارډونو په باره کې. زه نه غواړم چې له وخت نه مخکې په دې باندې وغږیږم. انشاءالله نږدې ورځو کې به معلومات وشي او راځم په دغه مشکلاتو غږیږم چې د دغه حالاتو باعث څه شی شول چې په افغان مهاجرینو باندې د حالات راسخت شي. د دې څو وجوهات دي. لومړی خو دا دی چې نړیوال وجوهات دي. که موږ تاسو وګورو په نړیواله سطحه باندې چې کوم دی دا د مهاجرینو قوانین چې دي دا سخت شول. یعنی په 2014-15 کال کې اروپا کې مهاجرین قبلېدل، لارې ورته اسانه شوې، هر هیواد خپلې دروازې خلاصې کړلې، په ډېر لوی تعداد مهاجرین قبول کړلو. اوس د هغو هیوادونو چې کوم کیپیسټي وه یا د هغوی هغه اړتیا وه هغه پوره شوله او ځینې مهاجرینو لخوا هلته څه جرایم هم ترسره شول، د خلکو چیړل یا هغوی ته اذیت ورکول، داسې نورې واقعګانې راغلي پکې. بل په امریکا کې د مهاجرینو په باره کې چې کوم پالیسیانې راچینج شولې هغې هم اثرات تر خپل حده پورې لرل. ورسره د پاکستان او افغانستان په منځ کې سیاسي مشکلات چې کوم دي، د سیاسي اړیکو دلته په پاکستان کې د بدامنۍ زیاتېدلو او له همدې سره د دواړو هیوادونو د حکومتونو په منځ کې د سیاسي چینل کم ښکیلتیا یا د دوی په منځ کې کم ارتباط، دا هم یوه نیمګړتیا ده چې په مهاجرینو دلته اثر لري. نو د دغو شیانو د وجې نه دلته چې کوم دی افغان مهاجرین، دا درسته خبره ده چې دلته دا خاوره هیواد د پاکستان د پالیسي دوی جوړوي، ولې تر ننه پورې چې دا 40 کاله دلته افغان مهاجرین پراته ول، له دې سره نړیوال ملاتړ موجود و. نو که دا پالیسیانې جوړېدې هم د نړیوالو په ښکیلتیا کې جوړېدلې، یعنې د هغوی هغه موثرتیا پکې وه. دا چې نړیوال کله شاته کېږي یا هغوی خپلې پالیسیانې چینجوي، نو حتمني په دې باندې اثر کوي چې د افغان مهاجرینو په باره کې دلته کومې پالیسیانې جوړېږي هغه اثر لاندې راولي. نو اوس تازه ویل کېږي چې د افغانستان سفیر له اسلام آباد څخه کابل ته تللی، تقریبا دا یوه هفته کېږي. هغه به هم هلته له مسؤلینو سره په دغه تازه صورتحال باندې وغږیږي چې دلته هغه د پاکستانی چارواکو سره کومې لیدنې کړي دي او د مهاجرینو استازو نه چې څه اورېدلي، دا به ټول هلته مسؤلینو سره شریک کړي، حتی د UNHCR سره چې دغه کومې لیدنې شوي، او هغوی به هم په دې باره کې وګوري چې څه لازم دي، څه کولی شي. خو افغان مهاجرین په خاصه توګه له نړیوالې ټولنې څخه دا هیله لري چې دا 40 کاله دلته افغان مهاجرینو ته اجازه ورکړل شوې چې دوی دلته ژوند وکړي. نو اوس هم په دغه سختو شرایطو کې چې افغانستان کې مشکلات شته دي، دا خبره صحیح ده چې پاکستان د جنوا کنوینسیون غړی نه دی، ولې داسې نور قراردادونه شته دي، مثلا د کم عمره ماشومانو حقوق د دې غړیتوب لري په ملګرو ملتونو کې، انډر ایج. نو که دا خلک افغانستان ته ځي، دا مهاجرین دي کې چې دا کم ماشومان دي، د دوی د تعلیم مسایل هم هلته شته دي، د ژوند چاپیریال هغه شی نه دي برابر ورته، نو طبیعي خبره ده د دوی حقوق هلته متضرره کېږي په موجوده شرایطو کې. او بیا 40 کاله بعد ته نوي چاپیریال، نوي ځای ته ځه، نو دا له ځان سره خپل مشکلات لري. هلته هم داسې زمینه سازي ورته نه ده شوې. که موږ تاسو وګورو یو ویډیو په فیسبوک او اجتماعي رسنیو کې راتله، تورخم کې ځینې خیمې وال شوې وې، نو
خیمو خو د افغانانو ټول عمر له خیمو نه ډک شو. په خیمو باندې چیرته کیږي چې په تورخم کې سړی یو میاشت 2 میاشتې په خیمه کې واړي، بیا به څه کیږي؟ په کار دغه دی چې مضبوط چاپیریال دوی ته برابر شي د دوی د ژوند لپاره، چې دوی وکولی شي هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. هغه بې سرپرسته خلک چې هغوی خپل هیواد، خپل ولایت، ولسوالۍ نه ده لیدلې، باید هغوی ته مخکې نه مخکې ښارګوټي په نظر کې ونیول شي او نور داسې مالي امکانات ورته برابر شي، د زده کړو چاپیریال ورته برابر شي. دا مشکلات شته دي، دا اوسني نه دي، دا له تېرو 40 کالو راهیسې دا مشکلات روان دي. نو انشاءالله له ټولو څخه مخکې خو زموږ هیله دا ده چې په نږدې راتلونکو کې دغه د پیوار کارډونو والاو لپاره، حتی ورسره د SSC لپاره حکومت لږه خپله پالیسي نرمه کړي. بلې نرمه کړې هم ده، موږ او تاسو وینو اجکیم نه ځینې خلک بیرته خوشي شول. نو هیله لرو چې نړیواله ټولنه، د پاکستان حکومت او ورسره د افغانستان چارواکي درې واړه په ګډه دغه کوم سفر چې روان دی دې ته ادامه ورکړي، تر څو دغه مهاجرین وکولی شي په ارامه فضا کې خپل ژوند وکړي. مننه.